وخت او مینه. ډیره زمانه پخوا په سمندر کې یو داسې ټاپو و چې عاطفې او فکرونه لکه غم، خوشحالي، مینه او پوهه پکې اوسېدل. په دې منځ کې ناڅاپه له غیبه آواز راغی چې طوفان را روان دی، ټاپو په اوبو کې ډوبېږي، د ټاپو ټول اوسېدونکي دې د ځان چاره وکړي. له مینې پرته نور هر چا د ځان لپاره یوه بیړۍ جوړه کړه. اوبه وار په وار راوختلې، ټاپو ورو ورو اوبو لاندې کړ. هر څوک خپلې بیړۍ ته وختل، یوازې مینه وه چې تر وروستۍ شېبې پورې په ټاپو کې پاتې شوه. کله چې په ټاپو کې د درېدو ځای پاتې نه شو، مینې د مرستې په تمه سترګې وغړولې. تر نورو لومبۍ شتمني په نظر ورغله چې په لویه بیړۍ کې سپره وه او دې ته نږدې تېرېدله. شتمنۍ ته یې وویل په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې؟ شتمنۍ ورته وویل ځای نه لرم، بیړۍ مې له سرو او سپینو ډکه ده. مینې له کبر څخه چې په خورا ښکلې بیړۍ کې سپور و د مرستې غوښتنه وکړه. کبر ورته وویل نه نه، ته لنده خیشته یې، ټوله بیړۍ به را لنده کړې. دغه شېبه د غم بیړۍ را پیدا شوه. مینې ورته وویل غم وروره په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې؟ غم سړه ساه وایسته، ویې ویل مینې خورې زه تنهایي غواړم، ما یوازې پرېږده. د خوشحالۍ بیړۍ هم را نږدې شوه. مینې له هغې وغوښتل چې ځای ورکړي، خو هغه دومره خوشحاله وه چې د دې پوښتنه یې بیخي وانه اورېده او د برېښنا د رڼا غوندې تېره شوه. په دې شېبه کې ناڅاپه یو آواز واورېدل شو چې مینې ته یې وویل راځه راځه مینې راخېژه. مینه سمدستي بیړۍ ته ور وخته او بې له دې چې تپوس ورنه وکړي چې څوک دی او چېرته ځي، له نابلده بوډا سره روانه شوه. بیړۍ چې ساحل ته ورسېده، مینه ورنه کوزه شوه او له بوډا سره یې مخه ښه وکړه، خو چې یو څه لاره لاړه د بوډا دا هومره ډېره مسته یې سترګو ته ودرېده. ځان یې د هغې پوروړی احساس کړ او افسوس یې وکاوه چې ولې هغه ونه پېژانده. دا په بیړۍ کې دومره خوشحاله وه چې له بوډا یې د نوم پوښتل هم هېر کړي وو. مینې ته پوهه په مخه ورغله. له ځان سره یې وویل راځه له دې بوډۍ به د بوډا پوښتنه وکړم، ګوندې ویې پېژني. پوهې انا ورته وویل دا بوډا وخت و. مینې تعجب وکړ، وخت څنګه را سره مرسته وکړه؟ پوهې وموسل او ځواب یې ورکړ ځکه یوازې وخت په دې پوهېدای شي چې مینه څومره ارزښتناکه ده.